د افغانستان ننګرهار ولایت کې یوې ښځې 15 ماشومان زیږولي. په ننګرهار ولایت کې یوې ښځې 15 ماشومان زیږولي دي او د روغتون مسؤلین وایي چې دا لومړی ځل ده چې یوه مېرمن 15 غبرګوني ماشومان زیږوي. د رسنیو د راپورونو په وینا د ننګرهار په سیمه ییز روغتون نسایي ولادي څنګه کې په لومړي ځل یوې مور 15 ماشومان زیږولي دي. د ننګرهار ولایت مقام رسنیو ته په لیږلي خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دغه مېرمنې 15 زیږېدلو ماشومانو کې یو یې هلک دی او 4 نجونې دي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز روغتون د نسایي ولادي څانګې مسؤله ډاکټره روشن احمدي وایي چې د ماشومانو روغتیايي حالت اوس د ډاډ وړ دی، خو د لا زیات مراقبت په خاطر د ماشومانو څانګې ته ریفر کړي دي. د دغه ماشومانو پلار چې نورالحق نومیږي او په اصل کې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو له څه وخت راهیسې د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د قصبي په سیمه کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي دي چې د ماشومانو پلار نورالحق یو غریب کار دی چې د هغه په وینا اقتصادي وضعیت یې ډېر کمزوری دی. د یادولو ده چې څه موده مخکې د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې د نسایي ولادي څانګې یوې مېرمنې 4 زامن هم زیږولي وو. د یادولو وړ ده چې تر یو ماشوم زیات په افغانستان کې هم ډېرو مېرمنو زیږولي دي او ان ځینې یو 4 او 15 ماشومان هم په بېلابېلو ولایتونو کې زیږولي دي. خو د نړۍ په کچه چې په یو وخت کې تر ټولو زیات ماشومان کوم مېرمنې زیږولي دي هغه د ټیکساس وه چې په 1998 کال کې په یو وخت کې 8 ماشومان زیږولي وو.